چې بعضې خلک بزنس یا ادارې چلی خو د هغې یو ویژن او مقصد نه وي، ادارې خو ډېرې زیاتې ایکسپینډ شي خو ولې په معاشره کې د هغې ښه امپیکټ نه کریټ کیږي او د هغې امپلایز هم کله کله د هغې نه پریشانه وي، ولې چې د هغې په ګولډن سرکل کې بیلنس نه وي، او په ګولډن سرکل کې چې کله بیلنس نه وي نو اطمینان به هرګز نه راځي کو تاسو ډېر اچیومنټ هم وکړئ. نو خلاصه د خبرې دا شوه که زمونږ یو مقصد وي یا مونږ یو اداره یو کمپنی د یو مقصد دپاره جوړه کړې وي نو که اچیومنټس کم وي یا زیات وي مونږ به په خپله هم مطمئن یو او په معاشره کې به امپیکټ هم کریټ کیږي، او کله چې مقصد نه وي نو بیا مونږه زمونږ اداره او کمپنی کو ډېر اچیومنټس هم وکړي مونږ ته به اطمینان هرګز نه وي او نه به په معاشره کې امپیکټ کریټ کیږي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.